زه اوس نسټډ اف سټیټمنټ باندې خبره کوم. تېر ځل موږ صرف ساده سمپل اف ویلی وو. فرض کړه موږ داسې کول چې اف فنکشن مو سټارټ کول او ټیپ سره دا سټارټ کوو. موږ ورته ویلي که چېرته پرسنټیج د چا زیات وو یا مساوي وو له اویاوو سره نو هغوی څه که راته هغوی راته فاس که یعنې دا کسان څه دي کامیاب دي. بیا موږ ورته که چېرته دا کنډیشن به غلط وي یعنې چا مارکس له اویاوو نه کمېدل نو هغوی ته به یې څه لیکل فیل به یې ورته لیکل چې دا کسان څه دي ناکام دي. سمپل یو فارموله به موږ برابروله یو کنډیشن مو ورکولو نو که چېرته چا مارکس له اویاوو نه اضافه یا اویاوو هغه به پاس کېدل که د چا مارکس له اویاوو نه کم وي هغه به څه کېږي راته فیل کېږي. دا وګورئ چا مارکس چې اویا دي هغه فاس د اویاوو نه چې چا مارکس کم دي هغه ته یې فیلډ ولیکلو. دا خبرې موږ تفصیلا کړې دي. اوس موږ راځو دلته کې ګریډ ګورو د یو کس ګریډ ګورو. ګریډ دغه شانتې حساب وي چې موږ چې کله د یو چا ګریډ معلومو نو یا جی پی ای په یونیورسټۍ کې چې کومه جی پی ای معلوموي هغه په څه طریقې سره معلوموي. که چا فرض کړه د چا مارکس چې د 90 نه اضافه تر 100 پورې هغه ته ای لیکي یا ای پازیټیو لیکي. چا چې 80 نه تر 90 پورې هغه ته بي لیکي. بیا چې د چا د 80 نه تر 80 پورې هغه ته سی لیکي. نو دا شان ډي او بیا چې چا 50 نه کم شي یا 80 نه کم شي هغوی ته دوی اف یا فیل لیکي. دلته دا دوی په څه په واسطه باندې کوي دا دوی د نیسټډ اف په واسطه باندې کوي. د یو اف په دننه بل اف لوپ بل لګوي بل اف لګوي. دا ګوره ټول لاجیکل چیکینګ ده ښه لاجیکل سټیټمنټس دي. ورته ګوره موږ اف فنکشن سټارټ کوو ایکول چې څنګه تاسو ولګوئ او آی مو لیکلو تاسو ټول لیست راځي اف د فنکشن ده. ګورئ کوم چې تاسو غواړئ د ایرو کې سره هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. ټیپ پریس کوم ورته وایم دلته کې څه ورته وایم همدا پرسنټیج که د چا پرسنټیج اضافه شو یا مساوي شو د څو سره 90 سره زیاته ویلیو باید تاسو اول واخلئ. داسې نه شي تاسو اول دلته کې ولیکئ چې چا پرسنټیج فرض کړه اضافه شو له 50 نه هغه ته چې درته ماته هغه ولګوه ای ولګوه نو ته چې بیا هر کله هر څومره ویلیو ورکړې که هغه اویا ورکړې که اتیا ورکړې د هغه اول کنډیشن ټرو کېږي ای درته پکې لیکي. نو اول به موږ غټه ویلیو واخلو ورته وایم که چا مارکس 90 یا د 90 نه اضافه و داسې کار وکړه که ما دلته ولیکه چې ای ګریډ دی کاسته ته لیکه. بیا کاما یو اف خو مې تیار انټر کړی اوس بل اف زه سټارټ کوم. ګوره یو اف دننه بل اف. اوس ورته وایم چې ته داسې کار وکړه که همدغه سیل کې د چا مارکس فرض کړه له 80 نه واخله 80 شول یا له 80 نه اضافه کېدل تر 90 پورې دته څه کوه دته ته لیکه چې بي ګریډ کامه ضرور دغه کامو ته به خیال کوئ کوټیشن مارکس چې کوم دي کې به تاسو لیکئ بي. بیا کامه اوس ګور بل اف سټارټ کوم هغه دننه مې بل اف سټارټ کړو. اوس ورته وایم که د چا مارکس د 80 نه تر غټ یا مساوي و له 80 سره نه سیل به تاسو اول واخلئ کوم یو سیل په همدې سیل کې که چېرته زه راشم او مارکس انټر کړم د 80 نه هغه مارکس اضافه یا 80 شول نو دی ته دوی ته څه لیکي کامه کوټیشن مارکس کې به ولیکم سی ورته لیکه سی ګریډ. که چېرته یو کس مارکس له 80 نه واخله نو بیا به موږ څه وکړو اف سټارټ کړو که نه فنکشن یو کنډیشن به ورکړو. دا د کنډیشن زما که چېرته د چا مارکس اضافه شول یا مساوي شول 80 سره دوی ته ته څه لیکه دوی ته ډي لیکه ډي به ورته لیکي. ښه دا خو پوره شو صحیح ده که دا کنډیشن یې خو ما ورکړل. که د چا مارکس اوس نه ده یو ټکي خو دا راکړه که چېرته 80 نه کم راتلل بیا زه څه وکړم بیا داسې کار کوه نور کنډیشن نه ورکوم بس دې ځای کې ورته وایم ډایرکټ ګوره ډي او ډي نه پس که د چا مارکس 80 نه کمېدل هغوی ته دوی اف لیکي. اف نه موږ پوهېږو چې دا څه شی ده فیل ده اف معنی فیل ده. نو یونیورسټۍ کې د جي پي ای معلومولو لپاره یا سکول کې یا اکیډمي کې تاسو ګریډز معلوموئ په دې طریقې سره کېږي. صرف یو بدل فارموله ولیکه او بس بیا صرف ورته نمبر یې پکې انټر کوه اټومیټیک په اتومات توګه باندې به تا ته ګریډ راوځي. نو بیا حساب او کلکولیټر ته ضرورت نشته. که زه اوس دا ډایرکټ انټر کړم ما ته به یو میسج راکړي ځکه ما دې ځای کې نه ده قوسونه ما سټارټ کړي خو بند کړي مې نه دي. ګوره زه به اول څه وکړم دا قوس به بند کړم د کوم پرپل کلر سره چې ده ګوره یو بند شو دا وګورئ ګرین چې کوم بیا به راشم بل پرپل بند شو بیا به ریډ بند شي اوس به کوم بلیک به بسې بند کړو. صحیح ده تاسو انټر هم پریس کړئ ډایرکټ تاسو میسج درکوي یس لیکئ کار کوي. دا زه انټر کوم وګورئ دا سی ولیکلو ځکه سی راغللو د ګریډ چې ما ورته ویل که د چا مارکس چېرته 80 نه اضافه کېدل 80 نه تر 80 پورې یا 80 هغه ته سی دا به هم سی وي دا به هم سی وي دا به بیا څه وي دا به ای وي دا به هم سی وي دا به هم سی وي دا به څه راځي دا به بي راځي ځکه 80 نه اضافه دا به هم بي راځي دا به چې دا بیا ډي کې راځي که 80 نه کم راتلل بیا به هغه فیل راځي.
تاسو ته ګورئ دا خو صرف د یو ورکو زه دا نور باندې فلای شي کنه بس صرف سمپل لاندې ډریګ کوي کوم ځای پورې چې ته مارس انټر کوئ مشکل نشته پورې دا ګوره نوټ یې ټول فیل ولیکلو په دې خاطر یې د فیل لیک دي کې موږ بالکل مارکس نه دي ورکړي هلته کې نشته پرسنټیج نشته سی دا ای ده ګوره 90 یا 90 نه اضافه ای پی ځکه اتیا یا اتیا نه اضافه بیا دا رقم ډي ځکه شپېته یا شپېتو نه اضافه تر اویا پورې دغه شانې ټول راکړي دلته وګورئ که زه راشم فرض که دې ځای کې دا پرسنټیج اویا دي دا به زه 55 کړم ګوره دا به فیل کړي دا چې د شپېته ته فرض کړه دا ما 9 کړلو ها 9 دا فیل د زما سره که زه 9 اشاریه فرض کړه دغه کې زه واخلم چې 9 اشاریه 15 شپږ یا اوس هر څومره زه واخلم بیا ما سره فیل ده ځکه له شپېتو نه چې کم شو هغه ما سره څه کېږي فیل به راځي دلته راځم ما سره 30 ورکوم فاس 9 ورکوم فیل 50 ورکوم فیل 60 ورکوم 10 ورکوم فیل دلته ګوره فیل هلته هم فیل بیا راځو اتیا ورکوم فاس 95 ورکوم A ګریډ او 15 ورکوم B ګریډ 15 ورکوم C ګریډ 15 ورکوم D ګریډ 55 ورکوم فیل کتلای شي دا بل موږ سره فاطمات توګه باندې څنګه کېږي افلای کېږي سمپل او دا د هم نسټډ اف دواړو باندې موږ کار وکړلو کولی شئ تاسو په کسټم آفس کې اوسئ یا په نورو ځایونو کې اوسئ چا باندې ټیکس لګوئ چا څه لري اضافه وي نو دومره ټیکس دې ورکوي چا څه لري دومره رینج کې دومره دې وشي تاسو په هر ځای کې نور کارولی شئ نو دا زموږ سره سمپل اف سټیټمنټ او نسټډ اف سټیټمنټ انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به موږ بیا په کمپاوند باندې خبرې کوو